السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو برابر روغ او جوړ سئ. زه میراج الدین شینواری یو ځل بیا له میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل طرفه ستاسو په خدمت کې. په نن ویډیو کې به ان شاء الله موږ تاسو د یوټیوب چینل د نوې پالیسۍ په اړه کې به ان شاء الله تاسو ته معلومات درکړم چې ځینې کسانو ماته میسج هم کړی وي او زیاتو کسانو میسجونه کړي وي چې زموږ یوټیوب چینل چې دی هغه بلاک شوی دی، یعنی یوټیوب چینل زموږ یوټیوب چینل ډیسیبل شوی دی او زما خپل یوټیوب چینل هم چې دی د میراج خان ټیکنیکل کومې پیسې چې ویب کې هغه پیسې زما پیسې هم ختمې شوي دي. څه وجه ده او څه علت چې دا یوټیوب چینل یې بلاک شوي دي او همدارنګه دا پیسې ولې یوټیوب چې دی کمې کړي دي. انشاءالله په دغه ویډیو کې به تاسو ته لنډ معلومات درکړم. خو د هر څه نه مخکې په خورا درنښت یوه هیله درڅخه لرم که چیرته تاسو زما په چینل کې نوي یاست او تاسو ورسره هم میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو د ویډیو کې په سر خط باندې لیکل شوي سبسکرایب مې تاسو کلیک وکړئ، په خوا کې کوم بیل نشان چې روزي په باندې کلیک کړئ، په آل باندې کلیک کړئ. په دې سره به زما هر یوه نوي ویډیو تاسو ته په وخت سره در رسیږي. نو رادرومه ویډیو شروع کوم چې څه وجه ده چې یوټیوب چې دی ځینې یوټیوب چینل چې دی بلاک کړي دي او یوټیوب چینل چې دی پیسې هم کمې کړي دي. دوه علت دي. لومړی دا چې موږ او تاسې کومه ویډیو چې موږ مثلا موږ او تاسې جوړو هغه ویډیو دپاره موږ او تاسې ټایټل یو شان ورکړی وي، ډسکرپشن مو بیا بل شان ورکړی وي او ټیګ مو بیا بل شان ورکړی وي. مثلا که چېرته مثلا زما ویډیو د ټکنالوژۍ په باره کې مثلا ما یو اپلیکیشن تشریح کړی دی چې دا اپلیکیشن د دې لپاره کارول کیږي. ټایټل کې ما ورکړي چې مثلا دا اپلیکیشن د دې لپاره استعمالیږي. مثلا دې اپلیکیشن کې موږ تاسو کولی شو چې ډېر څه لاسته راوړو. بیا په ډسکرپشن کې ما هیشټګ بل ډول لګولي، لکه هیشټګ ما لګولی دی پی کې ټي وي، پی کې وینز، پښتو سانګز، یعنی دا مشهور هیشټګ چې دی ما په ډسکرپشن کې لګولی دي. بل چې دی ټیګ، په ټیګ کې بیا چې دی ما مثلا پښتو سانګ لګولی دی، پی کې ټي وي لګولی، پی کې وینز، دا مشهور ټیګونه ما ورکړي دي. یوټیوب وایي نه، باید ستا څه رقم ټایټل وي، مثلا ستا ویډیو د څه په باره کې باید ستا ډسکرپشن همغسې وي، ستا ټیګ باید همغسې وي. که چېرته ستا دا درې واړه شیان سره مختلف وي، یعنې یو بل سره نه وي جوړ، مختلف وي، نو بیا چې د یوټیوب دغه ډول ویډیو ریمیو کوي، ستا چینل ته د بلاک خطر وي او په دغه ویډیو باندې تا ته چې د یوټیوب پیسې هم نه درکوي او که پیسې تا ته درکړي هم د نوې پالیسۍ سره ستا دغه پیسې چې د یوټیوب کټ کوي. بل دا چې ستاسې ځینې کسان کوښښ کوه چې په غیر مستقیمې لارې له یوټیوب پیسې وګټي. څنګه غیر مستقیمې لارې؟ ځینې کسانو یوټیوب چینل یې مونوټایز دي، یعنې چینل یې مونوټایز شوي دي. چینل چې کله مونوټایز شوی دی هغې نه وروسته دی په بل موبایل کې هلته چې دی نورې جیمیل ورته جوړې کړي دي او هلته چې دی وي پي این کنیکټ کوي په امریکا کې، یعنې د خپل موبایل ټول ای پي ادرس هر څه چې دی هلته بل کنټري ته اړوي چې په هلته چې دی ایډز په ویډیو باندې ډېر زیات راځي، یعنې ایډز په ډېر زیات په ویډیو باندې راځي. که یوه ویډیو باندې 15-16 ایډز رادرومي نو په دې باندې چې دی هلته بیا زیات هلته بل جیمیل له لارې چې دی خپلې ویډیوګانې چې دی تعقیبوي، خپلې ویډیوګانې چې دی ګوري، شپږو جیمیلو لارې. که تاسې د بل موبایل او د نور جیمیلو لارې تاسې خپلې ویډیوګانې ګورئ نو تاسې کوښښ کوئ چې تاسې وي پي این کنیکټ نه کړئ. که چېرته تاسې وي پي این کنیکټ کړئ دا کومې ویډیوګانې چې تاسې ګورئ، کوم ایډز اعلانات هر څه چې په راغلي دي، دلته ستاسې د ایډسنس د بلاکېدو خطر هم شته دی، ستاسې د یوټیوب چینل د بلاکېدو خطر هم شته دی. او کومې پیسې چې تاسې ته مثلا هغې ایډز باندې تاسو چې وي پي این کنیکټ کړی دی په ایډز باندې تاسو ته اعلاناتو باندې تاسو ته پیسې درکړه، میاشت وروسته دغه پیسې هم ستاسې کټ کېږي، ځکه دا ما عملي کړی او زما پیسې بیا چې دی کټ کړي. او لومړی خبره دا وه چې ټیګ، ډسکرپشن او ټایټل. که مثلا ټایټل ما یي چې هاو ټو څنګه کولی شو چې مثلا دغه اپلیکیشن انسټال کړو، څنګه کولی شو دغه اپلیکیشن انسټال کړو، بیا زما ټیګ بدلي او ډسکرپشن ما بدلي، نو دغه چې د یوټیوب نه مني. نو کوشش وکړئ چې ټایټل ستاسې څه ډول وي، باید هیشټګ ستاسې همغه ډول وي، باید ټیګ هم ستاسې همغه ډول وي، تر څو ستاسې یوټیوب کې دغه ویډیو یا ډیلیټ نه کړي، یوټیوب یې ریمیو نه کړه او ستاسې چینل ته به هم خطر نه وي، په دې باندې به اعلانات هم ښه رادرومي او ستاسې ویډیو به هم مخکې درومي. کوشش وکړئ چې څه ډول مو ټایټل وي همغه ډول ډسکرپشن او ټیګ همغه
هماغه ډول ورته ولګوئ. دا ویډیو ما ډېره زیات ضرور وبلله ځکه ما په فیسبوک آی ډي باندې پوسټ کړی. زیات کسانو کمنټونه کړي چې زما هم بلاک شوی دی یوټیوب چینل، زما هم بلاک شوی دی، او ځینې ویلي چې زما پیسې کمې کړي. نو دغه نوې پالیسۍ سره دا شته دی چې ستاسې یوټیوب ویډیو دپاره ستاسې کومه ویډیو وي د هغې ټایټل ستاسې یو رقم وي، بیا هم ټیک د پی کې ټي وي ورکړی، پښتو سانګ هم ورکړی او ستاسې ویډیو د ټکنالوژۍ په باره کې. نو داسې مه کوئ چې څه ډول ستاسې ویډیو وي. مثلا څنګه کولی شو فیسبوک کې فالو اپشن فعاله کړو، باید ستا ټیګ هم د فالو اپشن په اړه نه پښتو سانګ او نه پښتو پی کې ټي وي. په دې باره کې به ستا ټیګ او ډسکرپشن نه وي. باید چې څه ډول ستا ټایټل وي هماغه ډول به ستا ټیګ او ډسکرپشن هم وي، تر څو دغه ویډیو یوټیوب ښه مخکې بوځي او ستا چینل ته هم خطر نه وي. نو دا ویډیو ما ډېر زیات ضرور په دې وبلله چې دغه مشکل زیاتو کسانو ته پېښ شوی دی. په دې هیله چې ویډیو مو راسره خوښه شي. مننه.